درنو لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه او مهم خبر. هند د طالبانو لخوا کشمیر ته هم ګواښ ویني. د هند لومړی وزیر نریندرا مودي په روانې اونۍ کې د نړۍ له مشرانو سره د طالبانو په هکله اندېښنې شریکې کړې په تیره د کشمیر له کبله. په داسې حال کې چې د هند لومړی وزیر نریندرا مودي په روانې اونۍ کې د نړۍ له مشرانو سره د طالبانو په هکله اندېښنې شریکې کړې، هندي پوځي ځواکونو په کشمیر کې پر اورپکو چاپې او بریدونه وکړل. د مودي په اند ښایي دغه اسلام پاله اورپکي طالبان د بریا له کبله وهڅول شي. د اګست له 15مې راهیسې کله چې طالبانو په کابل کې واک ترلاسه کړی دی، د کشمیري یاغیانو لخوا پر ملکیانو او پولیسو بریدونه زیات شوي. امنیتي ځواکونو د هغوی پر پټنځایونو چاپو ته زور ورکړی او اورپکي په زیاتېدونکي ډول د هند او پاکستان ترمنځ د اوربند له کرښې څخه تیریږي. په تیرو 2 میاشتو کې د همالیا غرونو په سیمو کې په ډزو او نښتو کې تقریبا 40 تنه وژل شوي دي. دغه سیمه د هند او پاکستان ترمنځ د 1940 کال د خپلواکۍ راهیسې ویشل شوې ده. اورپکو پر لکیو هندو او سیکه ملکي وګړو باندې بریدونه کړي، په داسې حال کې چې په متقابلو ډزو کې هم عسکر او هم یاغیان وژل شوي دي. هند په رسمي ډول طالبان د تاوتریخوالي د بریدونو په برخه کې ګرم نه دی بللي، خو د پاکستاني کشمیر سیمې ته څیرمه یې خپلې ګزمې زیاتې کړي او پوځي اډې یې هم پیاوړې کړي دي. دا خبره ځایي اوسیدونکو او امنیتي ځواکونه د فرانسې خبري اژانس ته د نوم نه اخیستلو په شرط کړې ده. مودي د اونۍ په پیل کې په روم کې د G20 په سرمشریزه کې وویل چې نړیوال هڅو ته اړتیا ده څو د دې تضمین وشي چې افغانستان بیا د افراطیت او ترهګرۍ خوندي ځای ونه ګرځي. هغه د هند دغه اندېښنې د متحده ایالاتو له ولسمشر جو بایډن سره هم مطرح کړي دي. د هند لومړی وزیر نریندرا مودي د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکړل شوې چې افغانستان د خپلو ځانغوښتونکو هڅو د آلې په توګه وکاروي. دې ته پاکستان ته د اشارې په توګه کتل کیږي چې د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ یې له طالبانو ملاتړ کړی و. دا ځل اسلام آباد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. بیا هم نوی ډیلي په خپل اصلي حریف پاکستان باندې تور لګوي چې د لشکر طیبه او جیش محمد په څیر ډلو څخه ملاتړ کوي چې د کشمیر د بریدونو پر پړه ورباندې اچول کیږي. پاکستان دغه تورونه ردوي. هند د شوروي پشتیبانۍ څخه د برخمن افغان حکومت ملاتړی و چې په 1992 کال کې د مجاهدینو لخوا راوپرځول شو. په 2001 کال کې یې د متحده ایالاتو په مشرۍ ځواکونو سره مرسته وکړه چې طالبان وپرځوي او هند په افغانستان هغه حکومت ته ډیرې مرستې ورسولې چې په اګست میاشت کې طالبان لخوا مات کړل شو. افغان اورپکي او جنګیالي په 1980 او 1990 کلونو کې په کشمیر کې جنګېدلي دي. د یو پخوانی کشمیري جنګیالي په خبره تقریبا 100 افغان مېلمانه مجاهدین په کشمیر کې وژل شوي او 10 نور یې نیولي دي. هند ویره لري چې یو ځل بیا به د کشمیر سیمې ته وسلې او جنګیالي ورسیږي. هند له پاکستان سره د کشمیر په سر 2 جنګونه کړي دي. د هند لوی درستیز جنرال نارواني ویلي چې موږ ویلی شو او له پخوا څخه مزده کړي دي. کله چې طالبان پخوانی رژیم په قدرت کې وو نو هغه مهال موږ حتما افغان الاصله بهرني تروریستان په جموں او کشمیر کې لرل. د هغه په خبره له دې کبله کافي عوامل شته چې موږ دې باور ته ورسیږو چې دغه عین شی به یو ځل بیا تکرار شي. دوستانه ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.